اول اعتراض دا دی وي تاسو چې مناظرو هیڅ فائدہ نشته لري الکه ولې نشته لري ځکه تاسو چې مناظره وکړئ دا در سره څوک منی نه اول اعتراض دا در سره څوک نو ټول جواب ورکوي د مناظرې تعریف ماته وک مناظره ولې فضل شي دی ځکه چې ته مناظره وکړې دا در سره څوک منی نه نورم شرخوري په مخالف کې نورم انانیت راځي هغه کې نورم ضد راځي نو څه فائدې شو چې د مناظره کې ورته اول جواب دار چې د مناظرې تعریف وک توجه المتخاصمين في النسبه بين الشيئين اظهارا للسبب د مناظرې مقصد حق ظاهر ول دي بچا باندې منل وای بچا منل هغه لپاره دعوت تبلیغ دی هغه لپاره نوري ترغیب ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه هغه لپاره وجادلهم بالتي احسن خدریم ځل کې راغلي پرونه ماته چاویل نو ما ټول غره مناظره خو موږ د دفاع لپاره کوو تحفظ لپاره کوو مناظره خو موږ د چا د منلو لپاره نه کوو نورته اول خپل جهالت لري کا مناظره تعریف زده کې به اعتراض کوا دویم جواب داده چې د مناظره چې کیږي ته چې څوک منی نه نو فضل کار شو زه تاسو تر مناظره تاریخ در یادوم د ابراهیم علیه السلام مناظره د نمرود سره شوی د قران ذکر کړی د نمرود منلې ده فتوا لګو ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله فضل کار کړو د خپل بت پرست قوم سره ابراهیم علیه السلام مناظره کړي قوم منلې ده فتوا لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړي ده سوره ال عمران شان نزول کې تفصیلا شته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اتمام حجت ور باندې کړي په دلایل سره ایسوک ثابتول چې د نجران عیسایانو ایمان راوړي مباهله دعوت ورکو بیا ابن عباس رضی الله عنه د خوارج سره کړي دي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د مختلفو فرقو سره مختلفو کافرو سره کړي زمون اکابرین دیوبند هغه د اهل مختلفو اهل باطل سره کړي دي مولا مینو کړي سره مولا پوری ما ترې سو کوخه چې بدی کې کوم مناظرینو منلي نو که په دې ټول تاریخ د مناظرو کې مقابل نه منلي واغه پزول نو زماري ته پزول وي یا دې ټولو ته پزول وای چې خپته دی ولګي ستا حیثیت څه ده ستا علمیت څه ده او یا دې ټولو ته صحیح وای یا دې ټولو ته غلط وای نو صحیح خبر به برابر شي اوس دا خو مو وای چې ما به غلط تلیتا چې واغه صحیح تلیتا چې دریم جواب داده زمونږ په مناظرو سره بلس کالو کې الحمدلله خپل خلکو ته استقامت ملاو شو د دې هر وړو کې غټ گواہی کول شي ماته یاد دي زما طالبای دورانو زموږ مدرسو ته په مدرسینو په سراتله ویل ما سره مناظره وک یقین نو کړ دیو باندې ما سبقونه ګډوډ کالجونو کې په دې سکولونو کې یو بد ماحول روانو جمعتونو کې امامان دلنه پرې خو ده را بغل په دې پېښور کې جمعه ورځ یو ځل ما پسې ونی سم راغی ولل تبریلیان لګیاري د ربیع الاول ټول د علماء دیوبند په کفر تیر کو چې کافران دی یو نو مخلي ولنن ما په منبر باندې د علماء دیوبند شان بیان کوي را بس موږ په سراله چې موږ سره مناظره وکړه به زموږ د لوی غوي مو شول ته بل مونږ سره مشرغه په سراغه غلی ول تدلته نه یا محمد ران کړي ته ګستاخي موږ ټول ګستاخان ګرځلو دا مثال د ټولو پر باطلو دغه سکوله عملی سه به موږ سره به توګل به موږ ډېر غټه وای ملانجه جوړ شو به موږ مدرسې ته ورولې بریلیانو پس اګي به زمون کسان گرفتار شو وس الحمدلله سو کاله وشو دغه لوډ سپیکر خو دی ګلاو شرته خلاف نو یار مناظره خو نور سه ټمبم نه دی چې بچای ورولو ختمه کو کړه نو مناظره د مقصد وی او دومره پورې شوی دی کنه نن لندن کې پښتانه زموږ مناظرو سره مطمئن دي امریکا کې موسیقي مطمئن دي په سعودي عرب کې مطمئن دي مخکې چې بلاړو ابو ابي راتلو په سوچ چې واپس دي دوی کسه راړولای د هر فرقې نه راغله حتی چې د پچپریان دي مخکې وستا دلته به تکاله تیر لبه نه پنځپری کو اوس دغه غیر روان دي زمونږ ردیو پلار نشي پنځپری کوله دغه سي غیر مقلل ته به بسونه ګرځوله خلک به نه ترجمه وتوړه اوس تورزم نه دی پرېږدیلته او کېده چې ردیو کسي نو خو بس دغه روجو په نظر وکړ ډور څه وګدله نو کو دغه سي ټمبه موږ سره نه دي چې وسه په ورولو ختمه کو باطل لپاره ختمېدل نشته لیظهر هو الدين كله مغلوب او تاسو کم باطل ماته دی وخت کې خوده شي چې غالب شته دي ټول مغلوب دي الحمدلله مدا زمون په مناظرو سره شوی ببل سره نه دي شوی چې کله مونږ نو اوس خو ان شاء الله کار روان دی کله چې مونږ نو تاسو نه پرې خو دی دا کله سره څوک منه یو کنه منه
کم فضلانه خوخه یو کني خو د منې را سره دا غي باطلونه موږ مناظرینو خلاص کړي چې موږ نو د تدریس تم نه پریږدي هر طبقه مجاهدین تبلیغیان دا څوک چې موږ سره مراکز ولهم رابطه کړي مشران ولوي دغه واقعیت دي موږ ورغلي خلکو سره بیناسیو نو د مناظرې زموږ د مناظرو سره خپل خلکو ته استقامت ملاو شو باطلو کډیرو خلکو ته هدایت ملاو شو موږ د بریلیانو سره چې مناظرې وکړو په حاضر ناظر په دې کې راغوي د طرف نه چې کوم مولا د مناظرې خو هغه مولا توبه وستر الحمدلله دغه څه تاسو ته په سونو خو د شمدلته تحیات النبی صلی الله علیه وسلم مناظره شوله په دې کې د پنځپریانو نه په سونو کلک مولیان راوخته دي دلته یو طالب په دې کال دورې تراغه نو د پلار ماته 25 سال نه پنځپری د کلک دایو په جوړ کې ورته د مناظره رااله ول د ډېری کنځري وکولو زما پلار راوړ کې ناستور ورته مناظره وکړه حق نه پسې توبه واستماته اسلامي مو ریکارډ پیدا کړل د اوس دغه تبلیغ کې ګرځیلت نو د یو نه په سونو خو دې شو په سونو او بس و چې رچا سترګې پټي به وغه سره سکه سړی نه مني نو بس خو سم نه مني اته دا ټول سره په ځل خاري یو ځان ورته بس خدای ښکاری او بس یو ځ صحیح کوم ځان ټول په غلط روان دي بهر حال نو په درې طریقو سره جواب پوه شوي وای پوه شوي که بیا دوهراو کوم پوه شوي دویم اعتراض دا کوي و ير تاسو مناظره کوي نو اداره ته وایي چې تاسو په دې مناظره کې ثالث څوک وي حکم نو مورته څوک هم پکې نه ویډیو وي وایره چې ثالث او حکم تاسو نه وینئ د مناظره خو څه فائدہ نشو فیصله نه کی نو موږ دیو ته وایو مناظره همیشه دوه قسم خلکو کیږي یو د اهل حق په خپل منځ کې کیږي یو د اهل حق او د اهل باطل سره کیږي د اهل حق چې په خپل منځ کې کیږي په دې کې کله په دې کې ثالث وي او زمو د عادل مولوی سره اختلاف راغی دا دیو باندې رزم دیو باندې ما دا په فیصلو غوښتل شیخ ادریس صاحب دامت برکاتو مولا علی استاد مکرم هغه ته فیصلو وړو ته منې زمنم چې د عرب اعظم لوی محدث دی د ایشیا لوی عالم محدث د زمو استاد په اعتماد دی رجو د علوم حقانیت ته فیصلو وړو زمونږ اتفاق راځي خو کوم زما یو پنځبيري سره یو غیر مقلد سره باسره خو زما سره نشي خضري سب مني نه سره حق دی مني هغه بر اولی پنځبيري به کینه یو څوک سالس اور سره زنه منم زما دیو باندې سالس کینو مغه سره غنه مني نو لاول خو بس باطل او د حق په خپل منځ کې به سالس اتفاق نشرات لري دویم نمبر تاسو کوی د ابراهيم عليه السلام د نمرود سره مناظره شوی حق باطلو کی سالس وو خپل قوم سره شو وو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نجران د عیسانو سره شو وو پکې سالس زمونږ د کابیرو شوی د باطل سره وو پکې یو کینو نور ته تر دین خدای دی ونه خبر چې سالس حق او باطل منځ کې وی او کنه اعتراضات کې